ما استاد تا ټلیفون کړی دی چې د جرابو باندې مسح شته که نه؟ ما ورته ویلې او شته دی. تا هم دا خبره وکړه چې او جرابو باندې مسح زه منمه. یوه خبره کې ما ورته اتفاق وکړو چې په جرابو باندې مسح شته. صحیح دی دا خبره اتفاقي ده که نه؟ صحیح ده. اوس زما او ستا اختلاف په څه کې راغی؟ ته وایې چې ستاسو فقه حنفي یو شرط ایښي دي چې جرابو باندې مسح هله جایز ده چې هغه کې لاندې بره اوبه لاړې نه شي، یا نمر ته پکې ګورې نمر پکې ښکاره نه شي، یا پکې ته ښه ډېر کیلومتره سفر وکړې. اوس دا شرطونه په کوم حدیث کې راغلي؟ حدیث موږ ته پیش کړه. ګوره دا خو داسې کار دی که نه؟ څه خل کار دی وایه؟ کار دا دی چې ګوره یو خو مسه چې ده که نه په جورابیانو باندې دې کې چې موږ دا کوم شرایط لګو که نه، نو دا شرایط خو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه او د هغه شاګردانو لګولي دي. صحیح شو. نو هغوی چې دا شرایط لګولي دي نو دا بیان د هغه واقع دی. د صحابو هغه جورابې لیدلي هغه په دې قیوداتو سره مقید دی، نو لهذا هغو موږ ته دا شرایط لګولي به دی او دا د فقه حنفي کتابونه ذکر کړل دي. امام صاحب چې کوم شرایط ذکر کړي د دې لپاره او یا د امام صاحب شاګردان چې کوم شرایط ذکر کړي د جورابینو لپاره چې دا جورابین به هغې کې به دا لکه دا به سخینین دا به مجلدین دا به منعلین دا شرایط هغه وایي که نه لا شفان اذا کان سخینین وغیره دا شرایط هغو ذکر کړل دي. دا هغو دې لپاره ذکر کړل دي چې ګوره دا خو د بیان د واقع کوي لکه د صحابو جورابې هغه چې دی امام ابو حنیفه لیدلي ځکه خو تابع ده دا خو تم زما سره دا خبره مني نه دی. د دې یوې خبرې جواب دی اوره نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې ویل کا نو دا کمې جورابې چې دي لکه دا نری پرې د دې باندې خو مسه چې نه ده کړې او نه پې کېږي. صحیح شو. زما جواب اوره تا ویل چې امام ابو حنیفه دا شرطونه لګولي دې خبرې اقرار دی وکړو چې دا نه په قرآن کې شته نه په حدیثو کې شته نه اجماع ده نه قیاس دی. تاسو وایي شرع دلایل څلور دي، نو یو طرف ته منډې وښې دی او دې طرف ته لاړې. بل ته وایي چې امام ابو حنیفه صحابه لیدلي دي دې ته رجم بالغیب وایي نه دي لیدلي. عطاء ابن د امام ابو حنیفه فرمایي وایي ما رأیت افضل من عطاء ابن ابي رباح، وایي ما د عطاء ابن ابي رباح نه افضل کس نه دی لیدلی. دا خبره چېرته کړې؟ الکامل کې دا خبره کړې او دا خبره ثابت هم ده. امام ابو حنیفه د یو صحابي نه یو روایت هم نشته چې نقل کړی دي. فرض مثال که چېرته لیدلی مو دا ستا رجما بالغیب دی، کیدای شي هغه لیدلي او کیدای شي په کیدای شي نه. بلکل موږ دا شرطونه تا سره منو. حدیث پیش کړه چې په حدیث کې دا خبرې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی وایي خبره واوره زما خبره نه ختمه که نه. ګوره زما خبره ختمه شته خبره کوه. نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې کل شرط هر هغه شرط چې په کتاب الله کې نه ولو 100 شرط دا وایي ټول باطل دي. ستا دا شرطونه چې نه په قرآن کې شته دی نه په حدیثو کې شته دی او نه د صحابو نه ثابتولی شي، دا شرطونه په کوم حدیث کې راغلي؟ ګوره زه تا ته دا خبره کوم که نه چې ګوره یو شرایط دي صحیح ده او یو بیان د واقع دی. ګوره دلته کې چې موږ دا کوم خبرې کوو نو دا شرایط نه دي، دې ته بیان د واقع ویلی کېږي. ګوره موږ چې د ځانه دا خبرې چې موږ کوو دا موږ د ځانه نه دي زیاتې کړي، د ځانه به کې چا زیاتې راوړي چې موږ د ځانه شرایط لګولي. ګوره صحابو چې کوم جورابو باندې نو هغه جوراب هغو څه کړه چې هغه نبي علیه صلات وسلام کرایي جوړه کړه. دارنګې امام حنیفه نو دا چې دا خو هغه شاګردانو دا خلق کېږي هغو دا کوم دی بیان یې داخل کړلی چې دا موږ خو کې خو ستا ذهن به پرې نه رسي، هغه د ائمو ذهن به پرې رسېدلی هغو به د هغې حل راویستی لکه نو دا هم دي. ستاسو اواز کټ کېږي ملګري، اواز دې لږ کټ شو. هلو هلو ملګري، هلو ګوره ملګري ګوره ښه ته وایې چې ستا دا خبرې داسې دي چې کیدای شي هغې لیدلي ده کیدای شي نه. زما او ستا اوس اختلاف راغی، زه تا سره بلکل دا منه دا شرطونه ستا فقهي کتاب لګولي دي، امام ابو حنیفه هم دا نه دي لګولي. په کوم ځای کې لګولي دي؟ امام ابو حنیفه نه امام سمرقندي نقل کړي، دا په حاشیه د ابن ماجه کې دا شته دی. د هغه شاګرد وایي چې زه په ابو حنیفه رحم الله باندې داخل شوم وایي هغه په جرابو باندې مسح او که غیر منعل وي هغه دا ستاسو دا خبرې رد مو شو. فرض مثال زه فرض
بکړو چې دا شرطونه مثال فلانې دی واغې دی نه بالکل زمونږ تاسو سره په دې کې اختلاف دی اختلاف ته به مونږ رجوع کو قرآن او حدیث ته خبره اورکه زما خبره نه ختمه ګوره زمونږ نبی علیه السلام جرابې په خپو کړي ستا خبره د بدیهیاتو د عقل هم خلاف د سعودي عرب چې دی چې ګرم ملک دی هغه کې چې تاسو کومې جرابې یادوئ که نه چې نه به پکې لاندې ځي او نه به پکې بره ځي او نمر ته ممکن شي ګټلی دا خو څه بړستنه نه ده په بازار کې داسې جرابې شته ته ووځه بازار ته او د دوکاندارانو ته وایي چې ما ته داسې جرابې پکار دي چې نه پکې اوبه لندې ځي نه پکې بره ځي او نه پکې نمر ته ګټلی شم او مثلا هغه به ورته وایي چې لکه ته بړستنه پکار ده ستا جرابې دې پکار دي ستا د عقل یعنې عقل سلیم خلاف هم ستاسو دا خبرې دي داسې جرابې په سعودي کې څوک نه اغوندي سعودي خو ګرم ملک دی هلته خو اور بادېږي او ته داسې جرابې هلته اغوندي او نه په قرآن او حدیث کې دا خبره شته نبي علیه السلام ګوره قیامت کې که موږ ته ووایي الله سبحانه وتعالی چې تاسو په جرابو مسحه کوله موږ بالکل نرۍ وې ډبلې هر رقم باندې م کوله ښه تاسو پکې مثال فرض مثال دا شرطونه ونه نه منو ده چې دا به ډبلې او دا یې موږ به ورته چې دا نه په قرآن کې او نه په احادیثو کې او که تاسو ته وایي چې مقلدینو تاسو چې جرابو باندې خلکو منې کول چې لکه جرابې به داسې چې هغه به ډبلې او فلانې به وي نو دا چا ویلي و دا نو تاسو سره به هېڅ دلیل نه نو تاسو سره دلیل شته راپېښ که هغه ګوره ما تاسو ته دا خبره وکړه چې دا کم شرایط چې تاسو وایئ تاسو وایئ موږ نه تاسو وایئ بالکل زه وایم دا په ظاهر کې تا ته شرایط ځکه چې خبره ده ټیټ نه وایو شرایط ښکاري واوره مولي صاحب زما مال اوس ټیم راکړه زما خبره واوره ګوره دا په ظاهر کې تا ته شرایط ښکاري دا شرایط نه دي شرایط څه ته ویلی کېږي د شرط تعریف خو تا ور وپېژنه که نه دا چې دي دا شرایط نه دي اوس وکې ده دا بیان د واقع دی ما تا ته اول ووایي چې دا شرایط نه دي دا بیان د واقع دی صحابو چې کومو جرابو مسح کړله هغه امام صاحب لیدلي او امام صاحب او د هغه شاګردانو دا نقل کړلي صاحب د هدایه هغه ذکر کړلي ولا يجوز المسح على الجرابين عند ابي حنیفه الا يكون مجلدين او منعلين او صاحبین سوی هغه چې وقال لا يجوز الا اذا كان سخنين لا يشفان دا عبارت چې دی نو دا هم امام محمد رحم الله ذکر کړلی په جامع صغیر کې او هم دا عبارت د امام قدوري رحمه الله دی او دا عبارت چې دی نو صاحب د هدایه هم ذکر کړلی لکه یو خدا خبره شوه بل دا خبره تاسو کوو چې ستاسو خبره د عقل سلیم نه خلاف ده نو د عقل سلیم نه خو دا سره خلاف نه ده ځکه مولي صاحب چې ګوره یو حدیث کې راځي چې نبی علیه صلات وسلام او د هغه سره بعضې اصحابو هغو مونځ کوو نو چې مونځ هغو کوو نو یخو هغو څادرې په سر کړو نو دا لاسونه چې دی پوره نه وړل غوږونو ته دی د اوږو پورې وړو لاسونه یې د کم ځای پورې وړو دی د اوږو پورې وړو ولې چې یخو نو ګوره یخ چې دی دا لازم کې ګرمي ده لکه ټول عمر هلته کې هم یخ راغلی ده لکه هغه حدیث نه ثابتېږي چې ګوره نبي علیه صلات وسلام د اوږو پورې لاسونه اوچت کړلي خو تاسو هم موږ سره منئ لکه خو تاسو کوئ نو هغه ځای کې تاسو ولې بیا دا خبره کوئ چې په صادر کې نبي علیه سلام لاسونه اوږو نو هغه چې د اوږو پورې لاسونه اوچت کړو د څه وجې نه چې یخ ولکه نو یخ خو په سعودي کې دا خو ولکه دا خو لازما نه چې هلته ټول عمر ګرمي ده دا تا ته څه پته دی چې هغه وخت کې لکه ګرمي وه او یخ نه راته ستاسو سوال ختم شو ګوره ستاسو دې اعتراض ما جواب وکړو ستا اعتراض ما جواب وکړو ته وایي چې امام ابو حنیفه صحابه لیدلي ما جواب وکړو چې نه دي لیدلي امام ابو حنیفه خپله په الکامل کې وایي چې ما رأیت افضل من عطاء ابن ابي رباح وایي ما د عطاء ابن ابي رباح نه افضل کس نه دی لیدلی که صحابي لیدلی هغه به ویلي و چې ما فلانې لیدلی دی او دا په حقیقت الحال سره هم دا ثابت ده چې د امام ابو حنیفه یو روایت د یو صحابي نه نقل نه دی یو روایت د یو صحابي نه نقل نه دی دا دین هم ثابته ده بل فرض مثال ورګل ته خبر مان ده ختمه زما خبره نه ختمه اوس کستو زما واست اختلاف راغی ته وایي چې لیدلی دی او نه دی زه وایم چې پیش کا هغه روایت هغه حدیث پیش کا چې نبی علیه السلام صحابي وایي یا نبی علیه السلام وایي چې ګوره دا جرابو باندې مسحه او زه تاسو ته وایم خو دا جرابې به دومره ډبلې دي کې به دای نو ستا دا خبره خو ستا په خپل هدایه مولا لیکلې هدایه مولا د امام ابو حنیفه نه 800 کال وروسته دغه شوی دی او ته موږ باندې هغه منې او دا نبي علیه السلام به کیدی شي یعنې ستاسو دین ټول په کیدی شي باندې بنا دی مولي صاحب که نه ګوره مولي صاحب زمونږ دین دا نه دی زمونږ دین بنا دی صرف په هدایه باندې لکه خو تاسو بالکل خلاف خبره کوئ موږ الحمدلله قرآن هم بیانو حدیث هم بیانو او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او اطاعت هم کوو او موږ متبع الهوا نه فرق دومره دی چې تاسو هم قرآن حدیث بیانوئ خو متبع الهوا یې او موږ متبع الهوا نه یو موږ هغه مسلک اختیارو چې کوم مسلک هغه غوره لکه په کوم وجوهاتو سره دا خو جدا موضوع به دې باندې وزه تا سره باسو کوم چې مې حنفي کیو لکه دا خو جدا لیکن تاسو دا خبره کوئ مولي صاحب چې
امام صاحب چې هغه صحابه نه دي لیدلي دا خبره خو ته ثابتولی شم الحمدلله هغه خو مختلف روایت دي لکه څوک وایي چې امام صاحب 21 صحابه لیدلي څوک 15 یادوي نو مختلف روایت پکې رالو بل دا چې امام صاحب دا خبره کوي چې د حرم شریف ته لاړم د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نه ما یو حدیث واورېدو زما 14 سال عمر په هغه وخت کې نو دا خبره تاسو څنګه ګڼئ خبرې ختم شي مو صاحب چې ختم شي بیا بس جواب کوم بس وایي ګوره یو کس دی هغه راشي مو تاسو نه سوال کوم مولوي صاحب دا پټکې چې یو 2 غزي هغه نه پټکې ول کېږي دا علم کومه نه هیڅ چې په پټکې کې څومره دغه چې دی نو هغه شرط دی لکه چې 15 غزه شرط دی او که 2 غزه شرط دی خو دومره ما اورېدلي دي چې 15 غزه شرط دی لکه نور دا مسله ما په خپل نه په کتاب کې کتل او نه پې پوهایم اوس که زه تا ته وایم چې نه مولوي صاحب د نبي علیه السلام پټکې چې هغه 50 غزه و ته به ماته څه وایې نو دا خبره خو دا خو بیا دا موقع مناسب به زه ګورم نه چې زه بیا تا ته څه یم لکه ستا دا خبره همدقسې ده جرابو مسله دې همداسې ده ته وایې چې د نبي علیه السلام جراب یې داسې نه وي نو موږ ته وایو چې ته دلیل پیش کړه که نو یو صحابي اثر پیش کړه چې هغه وایي ګوره نبي علیه السلام موږ ته د جرابو مسح وویلې خوره ګوره پام کوئ ای امته دا دین خو داسې د انګا بنګا قیسه نه ده دا خو د الله سبحانه وتعالی دین دی دې کې خو هره خبره واضحه ده نبي علیه السلام چې کله صحابه ورته وایي چې تاسو په جرابو مسح وکړئ ګوره دا خبره موږ نه زده کړو مولوي صاحب ښه شرعي الفاظ چې 3 قسمه دي بعضې وخت کې شریعت خپله وضاحت وکړي مثال الصلات څه ته ویل کېږي ډېرې معناګانې لري خو شریعت دا وضاحت کړي چې هکې به رکوع سجدې تشهد به پکې بعضې وخت کې شریعت دا لفظ عرف ته پرېږدي لکه د سفر لفظ چې دی عرف ته پرېښی بعضې وخت کې لغت ته پرېږدي دا د جرابو مسله چې ده د لغت ته پرېښي چې په عربۍ کې جراب چیش ته ویل کېده په هماغه باندې مسح کېږي مولوي صاحب اوس چې تاسو دا شرطونه بیانوئ نه په قرآن کې شته دی نه حدیثو کې شته نه اجماع ده نه قیاس ده یو شی هم نه دی نو تاسو عزیزان سرزوري کوئ دا شرطونه بیانوئ نو اثر خو د امام حنیفه ما تاسو ته پیش کړو کنه چې هغه وایي چې الا یکون مجلدین او منعلین دا شرایط لګوي امام خو دین نه دی امام خو حجت نه دی امام صاحب زموږ لپاره حجت دی هغه تابعی دی کنه تابعی قول تاثر نه ویل کېږي اوس امام ابو حنیفه نه په فقه الاکبر کې نقل دی چې څوک الله په هر ځای کې په عرش باندې نه مني دا کافر دی ته مني دا خبره بل چا د نکړي په الفقه الاکبر کې دا بدش من البغات امام صاحب دا خبره نه کوي ولې نه کوي دا فقه الاکبر کې مشته امام زهبي په العلو کې نقل کړي په بیل سند دا په ابو موتی بلخینه نقل لا او په بیل سند نقل کړي چې امام صاحب ته یو خزر راغله چې ته وایي چې الله سبحانه وتعالى په عرش دی وې دې آیت باره کې ته وایي چې وهو معكم اينما كنتم نو امام ورته ویلي چې دا داسې دی لکه ما ته چې یو بل ته وایي چې لکه زه تا سره یم ګوره غم مه کوه ونه یېرېږي هغه په کراچۍ کې ته په پېښور کې ګوره مولوي صاحب الله تعالی چې دی هغه موږ سره موجود دی هر ځای خو په اعتبار د علم سره موږ دا نه وایو چې الله تعالی زموږ نه ګوره که نو مولوي صاحب دې خبرې نه ته لاړې که نو ما ویل امام صاحب خو دا خبره هم کړې دا اوس سره ولې نه منې هغه امام صاحب کړې نه ده ولې نه کړې بل دا چې دا خبره به زه ګورم په دغه کتاب کې تاسو چې کوم کتاب حواله راکړه دا به زه ګورم العلو د امام ذهبي کتاب دی د امام ابو حنیفه بحث چې کړی دی هلته تاسو وګورئ او فقه الاکبر د ابو موتی بلخي املا ده هغه کې تاسو وګورئ صحیح دی یو دا خبره چې تاسو کوئ چې تاسو سردا ولې نه منئ موږ خو به صحیح خبره هر کار اخلو دا خو هغوی شرایط لګولي بل دا چې دین کې احتیاط پکار دی نو احتیاط خو په دې کې دی چې په داسې جورابینو باندې مسح وشي چې په هغې کې دا شرایط دغه دا قید پکې لګېدلی لکه نو چې په داسې جوراب باندې مثال په طور چې په دې جوراب باندې موږ مسح وکړو دا جایز نه لکه نو بیا خو به موږ راټینګېږو د قیامت په ورځ نو مثال جوراب باندې موږ مسح وکړو چې هغې کې دا شرایط لګېدلي نو هغه خو پکې وي لکه نو هغه خو بیان د واقع ما تاسو ته وي چې دا دی لکه نو چې دغه شرایط پکې لګېدلي او په هغې موږ مسح وکړو نو هغه خو الله رب العزت به بیا فیصله کوي په هغه ټایم چې ګوره په دې موضوع کې دا شرایط وو او موږ پرې مسح کړو نو خو بیا جایز شو خو چې دا شرایط پکې نه وي موږ پرې مسح وکړو نو بیا فرض مثال مولوي صاحب تاسو چې خفین باندې مسح جایز ده کنه او کېدای شي الله داسې ویلي چې خفین هغه چې لاندې د اوسپنې پوښ ولري نو هغه باندې وسه احتیاط ولې نه کوو په هغه هم باید مسح ونه کړو مولوي صاحب د اواز لږ کټ کېږي زه ځای بدلوم جوړم مولوي صاحب زه ځای بدلوم صحیح ده اواز کټ کېږي
ما ویل کن تاسو د خفینو باندې مسح یادوي کنه یو کس برا شغه وي چې احتیاط پدې کې د خفینو باندې ولې مسح وکړو کې دې چې نبی له سلام خفین د چې لاندې اوسپنې پوخې درلوده ولې په خفینو ولې مسح کو احتیاط ولې نه کو چې د اوسپنې پوخ ور واچو نو دا خو د عقل نه بالکل خلاف خبره ده تاسو خو بيخي عقل خلاف ده مولوي صاحب دا تاسو جرابې چې دي کوم ته بوټ بازار پیښور ته وځه او دکاندار ته وایي چې د جرابې مې پکار دي چې هغه کې لندې مو بلاړ نشي برم پکې لاړ نشي او زه پکې مزله مو کوم او مرتم پکې ونه ګور مغه به وایي ستا کمبل پکار ده که جرابې نو ګوره کمبل جدا شي دی او نو تاسو خو کمبل یادوي مولوي صاحب داسې جرابه خو ما اوسه پورې نه دی لري تالي درې د ما تېره وخې زه اخلم مولوي صاحب ستاسو د فقه مطابق چې دا کومې جرابې دي کنه دا په کوم ځای کې خرڅېږي ته چېرته لیدلې دي आवाज دې کټ کېږي مولوي صاحب आवाज دې کټ کېږي مولوي صاحب ګوره تاسو سره ما 14 منټه خبرې وکړې په دې 14 منټو کې تا هېڅ دلیل پیش نه کړ په دې خبره باندې چې د شرطونو باندې نو انشاءالله خبره به بنده کړو نو دا موضوع ختمه شوله که تاسو چېرته دلیل پیدا کړئ ستاسو په شرطونو بیا موږ ته ووایئ आवाज دې مولوي صاحب ته ګوره ته طرز باندې هم نه پوهېږي ګوره خپل جال کې راګیري تا په یو خبره ما ته اتفاق وکړو چې مسح جایز ده په هغه باندې هېڅ دلیل ضرورت نشته اوس دلیل په تا دی ته شرطونه بیانې ستا په شرطونو باندې اوسه پورې نه موږ قرآن ولیده نه په حدیث ولیده نه صحابه وقول نه اجماع نه قیاس یو شی هم نشته قیاس خلاف هم ستا خبره ده ستا جرابې په پاکستان کې نشته کوم ځای کې دي ستا جرابې نو تابعین قول خو حجت نه دا چا ویلي ګوره حسامي کې لیکي حسامي غالبا یو سلو څلور اتیا صفحه ده که څو ده امام ابو حنیفه وایي هغه رجال دي ونحن رجال هغه هم رجال دي موږ هم رجال دي هغه قول حجت نه دی صحیح شو مولوي صاحب ګوره مولوي صاحب تاسو دا خبره کوئ چې هغوی چې هم رجالون نحن رجالون دا خو د هغو خپله خبره ده پاتې شو موږ نو هغو ته چې موږ چې دا خو هغو په خپل په مابین کې خپل په نسبت سره او پاتې شو زموږ د هغو سره نسبت نو هغه خو د دې خبرې نه دی که نه د هغو قول چې دی هغې ته اثر ویلی کېږي که نه تاسو خیر الاصول کې د اثر تعریف څه دی قول د صحابي تابعي او یا دا قول د نبی علیه الصلاۃ والسلام دې ته څه ویلی کېږي اثر ویلی کېږي که نه نه اثر مختلف تعریفات دي مولوي صاحب ښه د تابعین قول په دا خبره زده که تابعي قول په دین کې حجت نه وي مولوي صاحب تاسو کله وایئ چې د شرع اصول دغه چې دي د غټ قواعد چې دي هغه څلور دي او اجماع د قیاس دی او فلانې اوس پکې تابعین قول شو سبب تابعین پکې راواچې بل چې مولوي صاحب ګوره یو شي باندې ودرېږئ تاسو دا اوس موږ به دین د امام صاحب نه زده کوو مطلب دا دین به د هغه خبرې نو مطلب دا خبره خو ما نه کړې چې دین به د امام صاحب خبرې لګي نو دا خبره کوم ځای کې ده ته زموږ ګوره زما او ستا اختلاف شو زما او ستا لانجه شوله ته وایې چې شرطونه شته زه وایم نشته دی نو ته اوس دلیل پیش کړه که نو کوم ځای کې دا شرطونه دي ګوره دا شرایط خو فقه کتابونو ذکر کړي نو فقه خو ستا زه نه منم ستا فقه خو زه نه منم دا شرایط نه وي دا بیان د واقع دی لکه ګوره ستا فقه مولوي صاحب ګوره فقه حنفي کې لیکي په دغه کې په درالمختار کې چې د امامتۍ دپاره 10 شرط دي یو پکې دا دی چې د امام عضوه به غټ وي که نه اندام مخصوصه او ښځه به یې ښایسته نو دا اوس موږ ومنو دا په درالمختار کې امامتۍ په شروط کې چې امام به څوک جوړوي یو شرط پکې دا دی چې اندام مخصوصه به یې غټ وي او ښځه به یې ښایسته وي نو ګوره مولوي صاحب دا خو دا خبره ده چې ګوره عورت پټول شي دا پر زنده دا به اوس چاته پته لګي چې پلانکې به دې شي لکه خو دا موږ وایو چې دا شی به چاته ورښیو چې دا غټ دی که وړوکی نه خو داسې کېږي نه که دا خو ممکن نه ده چې خبره ممکن وي دا به سړی وکړي لکه دا خو ستاسو کتاب لیکلی مولوي صاحب ګوره تا موږ ته ویلي چې شرطونه ومنئ نو ستا کتاب لیکلي و درالمختار ته لاړ شه 10 شرط یې لیکلي د امامتۍ دپاره چې حق به له امامت څوک دی نو یو پکې دا لیکي چې ښځه به ښایسته وي اوس زه چې کله امام کېږم ښځه به مسجد ته راولم چې راشي ښځه مې وګوري چې ښایسته ده که بدرنګه دا حواله به زه وګورم په درالمختار کې دا ما ته پته نشته دا وګورئ مولوي صاحب دا پکې شته دی ښه
زه مولوي صاحب زه سفر نه راغلی مولوي صاحب زه دا وزستي د لرې سفر نه راغلم تقریبا 15 غنټې سفر مې وکړ زه ستړی مې بیا به خبرې وکړو ان شاء الله صحیح دی. والسلام.